ستا مخې له څوک درځي ستا مخې له څوک درځي او ستا مخې له څوک درځي ونو غر سره ډغره ده غر سره ډغره ده نو مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره تا سره زما مینا تا سره زما مینا او تا سره زما مینا ونو یار خ په نردا او یار خ په نردا نو مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا او مینا زورا ورا. واه عرفان کمال ما خیال دی چې دا پښتنه درنه ځکه نه کوم چې د فن استاد دی څوک دی ځکه چې ته د فن په کاله کې لوی شوی او ټول عمر دی د خپل باباجي اواز لکه د ګبین صاحب په غوږونو کې سسېدلی دی بالکل دغه خواږه تا ته منتقل شوي دي. ها ریډیو کې د ایډیشن ورکو پاس شوې بیا د هغې نه پس باقاعده د دې ته کار ووایي که نه؟ باقاعده دا په ریډیو پاکستان باندې سندره ویل دا ډېر غټ عزت و ډېر غټ اعزاز ډېره لویه خبره ده ډېره لویه خبره نن چې دا څومره دا زه به حیثیت کوربه که نن یم نو دا د ریډیو پاکستان برکت دی او د ریډیو پاکستان ډېر دغه سره دا خبر کوم فخر سره الحمدلله چې د پېښور ریډیو کې یو فنکار یو سندره یو نغمه ویلې ده او په پرایویټ چینلو کې په زرګونو ویلې دي نو د دغې یوې وزن تې نه ډېر دی لکه دا داسې موقع چې راشي دا اوس چې راغلي وه نو بیا د انوسي دپاره دا ټول هنرمند چې دی نو ریډیو ته راځي خو چار د ښه وي د دې فنکارانو چې دا مني چې موږ له دا قدر چې راکړی دی عزت چې راکړی دی دا ریډیو راکړی دی او بیا تاسو ته ما ته یادېږي چې زمونږ یو سټیشن ډایرکټر عبدالستار صاحب بالکل تاسو د والد صاحب پوښتنې له درغلی بیا تاسو ریډیو ته راغلي ریډیو ته چې راغلی نو سټار شوې او زما خیال دی چې ټلویزیون ته په ډومبي ځل ما به وتلی داسې ده که نه لږ دغه قصه په وړاندې بیا یو د ریډیو پاکستان دغه سفر دغه سندرې نه راتلو نه پس لکه دا بیا زه هم لږ سنجیده شوم دې فن ته چې ما په ریډیو سندره ووایي او لار درته خوشحاله ډېر خوشحاله و تاسو یقین وکړئ جي چې هغه سندره چې ریکارډ کېده نو هغه وخت زما هغې ته توجه نه وه ځکه چې زه په ما خپل ځان له سخته وه یو غټ تکلیف نه زه تېرېدم بهرحال په ژوندو سازونو کې د غټو استادانو په مخ کې خو هغې زه به دا ویم چې نظیر ګل استاد و الله دې روغ صحت ورکړي ډېره مینه را کړې وه تاسو یقین وکړئ چې د هغه وخت نه د نظیر ګل استاد لکه زما په زړه کې یو مقام پیدا شو نو ما بیا د ریډیو پاکستان ته دغه سندرې نه پس بیا زما ریډیو پاکستان ته د نوکرۍ په حیث باندې راتګ وشو د عبدالستار صاحب په وجه باندې چې هغې تاسو راغلی زموږ پلار تپوس له هغه حالانکې اردو سپیکینګ و دا به ووایو چې خو ډېر قدردان خو دغه کې چې کومه لکه ضروري نه ده چې سړی پښتون نو دی کې پښتون ولي هغې کې چې کومه دا یو کارنامه ته بله خیمه زموږ د ریډیو کلیزه به چې ده دا په 14 جولای به کېده چې کله عبدالستار صاحب دلته سټیشن ډایرکټر شو هغه دا تاسو څه کوئ د پېښور ریډیو خو د نشریاتو سفر په 6 مارچ 1945 کې شروع کړی نو هغه راسې زموږ د کلیزه چې دی نو په 6 مارچ بدله شوې بالکل تاسو وړاندې خبره کوئ نو هغې کې دا نو هغه چې کله ته نو ما د هغې سره چې ملاقاتونه وشو ما ته هغه لاس میلو کو او زما د الله داسې کلک نیولو جي صاحب داسې ما ته وی عرفان وی بہت محبت دی آپ نے ډېره مینه دې راکړه وایي ستا پلار چې دا ډېر عظیم انسان دی د خدمت کوه او زه به دې ریډیو ته راغواړم دا دغې او اوس وخت ښه بیا دونه خاکساره او دونه عجیز طبیعته ډایرکټر افسر ما نه وي چې زه ریډیو پاکستان ته رالم زما عمر هم دونه نو لکه په دې څیزونو نه پوهېدم چې یاره شکریه به د چا څنګه ادا کړې یا د افسر سره به څنګه میلاویږي نو زه بس په هغه لایبررۍ کې ناست وم کار کوم او داسې په اتفاقي غوندې ویزټ یې کوو چې ته راغې نو ما ته وایي کار مار صحیح دی ټیک ټاک دی حالانکې ما له د شکریه دپاره تلل پکار وو خو لکه نه هغه د دې خبرې څه ګیله وکړه دا د خپل ویوالې ما محسوس کړ وروسته ما محسوس کړ چېرې دا نو او بیا د ډایرکټر په پوسټ باندې پروګرام ډایرکټر ریټایر شو او هغه به زموږ کمرې ته راغی نو د دغې نه پس بیا په ریډیو پاکستان کې د زده کړې مواقع ډېرې ملو شوې ځکه چې یو لایبرري وه د لایبررۍ کې به سندرې مونږ اورېدې پوهان ولته خلک او خلک ډایرکټران زموږ پروډوسران ټول قابل خلک زموږ چې کوم کمپیرز دي مشران ملګري تاسو به راغلې بل به راغلې نو هغې نه مونږ د زړو سندرو معلومات موسیقاران به راغله نو هغې سره دغه ناسته او ما تاسو یقین وکړئ چې ریډیو پاکستان کې به زموږ دغه مشران د دې خبرې ګواهي چې
که زما په سندرو کې ډیوټي به نه وه خو چې زه پوه شم چې په میوزیک سټوډیو کې ریکارډینګ کیږي شته نو ما دې خلکو سره ربابونه ګرځولي دي هارمونیم مې د ګیټ نه وروړي دي باجي مې د ګیټ نه تبلې مې وروړي دي او دې ته میخې دي او د خپلې غریبۍ لکه ما پس کاوا تورې شی په خې عرفان کمال په خدمت کې عظمت دی ریډیو کې د سونه سندرې وي ریکارډینګ دی بیا کو څه دی وي ټپه چاربې ته دی وي غزل دی ټپه چاربې ته چې مې کړه دغه ریکارډ کړه نو د دې نه پس بیا زما دویم ځل ریډیو پاکستان ته تګو او هغه زما یو سرټیفیکیټ د بابا مې نو پای پس دلی ما خو ما دا پته نه و چې لایک صاحب خدای روغ صحت ورکړي هغه هلته نو هغې چونکې هغې به په دستخط کو په هغه سرټیفیکیټ څه پکار و ما ته هغه ووایي تا سرټیفیکیټ به د الد میلاویږي چې ته نن په حجره کې موږ سره لایو پرفارمنس وکړو ټنګ ټکور پروګرام ټنګ ټکور به شپږ بجې به کو څو ها بالکل ما خو اسې د هغې دلجوۍ دپاره ښه وکړه خو لکه ځای د ځینې ته تیار نه وم او کور ته مې ټلیفون وکړو مې دا جي دا سرټیفیکیټ به پرېږدم ځکه چې لایق صاحب راته ووایي چې په حجره کې پروګرام دی دا نیغ په نیغې نو مې زه دومره نیم لکه چې نیغ په نیغه مې که نه ما ته وایي دغې موکو پسې خلک ګرځي دا موکه تاله خدای په خپله درکړه وایي ته سندرغاړې ټیک ټاک چاربې ته بدله دې ویلې ده ټپه دې کړې ده وایي ورځه پې نو لایک صاحب بیا هم په ما باندې پوهېږي دی ما ته وایي که ته پټېږې او کار څه کېږې سرټیفیکیټ به یې د بابا اله وړې چې ته حجره کې برخه واخلې بس حجرې ته رالم جي محمد امین صاحب یو سندرغاړی هم پکې و د ضمیر استاد خورۍ کېږي او نظیر ګل اوس وفات شوی دی او جي دا ټول سندرغاړي پکې یو دوه سندرغاړي پکې نور هم زه پکې د ټولو نه تاج نبي تاج صاحب خدای پاک دې وبخښي وفات دی جي نورانشاه طوفانو میا ولی شاه او دی پکې ناستو او حجره ونه ما سندره شروع کړو ویل کوي نن موږ سره په حجره کې ماشوم سندرغاړی دی نو کله به چا به راته ماشوم وي او چا به راته زلمی وي وایي چې دې به موږ ته څه وایي ما ته وایي ته به څه وایې نو په هغې کې هم ما چې کوم دی نګاره پرېدي او چاربې ته وه پښتونې له مې خلکه د زړه سر راغلی دی زما غریب جونګړې ته دلبر راغلی دی دا دې څنګه ویلي وه پښتنې له مې خلکه د زړه سر راغلی دی او زما غریب جونګړې ته دلبر راغلی دی پښتنې له مې خلکه نن راغلی دی دلبر جونګړه پې زما شوله روښانه سراسر انو د ډېرې خوشحاله نه په جامو کې نه ځایږم علمه چې دا خوب دی که رښتیا دې نه پوهېږم نو دې کور ته څنګه دا ښکلی بشر راغلی دی او زما غریب جونګړې ته دلبر راغلی دی دا ټپه چاربې ته مې پکې وکړه دا دې بیا ریکارډ کړې ده دا ریکارډ ده جي شته دی پر دا خو اصل کې هغه پروګرام لایو و خو د لایق صاحب هغه دلچسپي د هغې په معیار باندې پوره ختله نو دا هغې لکه ریکارډ هم کړه او دا بیا خوندي کړه د میوزیک په لایبررۍ کې نو دا شته نو دغه ټپه او چاربې ته مې پکې کړې وې په هغه حجره پروګرام کې دې نه پس ورو بیا چونکې هلته خو بیا نوکري شو روزګار شو نو بیا د ټلویزیون ته تللو بیا تاسو یو پروګرام شروع کړو د زړو سندرو نو پای کې مې بیا تاسو راله سندره راکړې وه د ادم خان استاد سندره وه زلفې ماران دې په سپینو مخ شاعر ادم خان ویلی سبزلي خان استاد وه زلفې مارانې په سپین مخ ته خیر لږ ووایه زلفې مارانې په سپین مخ لړۍ لړۍ دي خونریزې خونړۍ دي د شاه سترګې خمارې ډېره ښایسته دی ویلي وه ډېره ښایسته دی هغه دغه سندره مې پکې ووې سندره وجي ده او بیا پکې د شیر عالم مامونی بدل یو پړک ویلی دغه د ټلویزیون ته د راتلو خو د ټلویزیون مایک ته تاسو یقینو کې تاسو هغه وخت کې خو په خپله په ریکارډینګ کې موږ سره وې د ټلویزیون مایک ته چې ما وکتل نو دا دواړه سندرې ما ډېرې په جړغوني انداز کې ویلې منم زما د سترګو د وړاندې ورسو او زما اوس هم هغه ریکارډینګ به موجود شته زما په ټول پروګرام کې سترګې نه دي اوچتې شوې ځکه چې ما به مایک ته کتل ما ته مې بابا را یادېده چې بیا تا یو په ټلویزیون قواله کې د ما مقدر کړي بالکل جی او بیا د قوالو یو پروګرام پای کې او دام زه غټ اعزاز غړم چې لکه ما احمد ګل استاد الماس کاکا دا ډېر استادان د دې سره قوالی وکړه او
دی سره ما په قواله کې زه هم نوام او بیا ما سره په قواله کې دا هم نوام لکه دا زه یو غټ اعزاز او عزت ګڼم چې دا د پښتو موسیقي لوی استادان دي زما د پلار هم سر دي ملګری دي نو هغه هم ډېر مینه راکړه تاسو یقینو کې اوس مې په کلام کې ومه او خیال صاحب په گاډي کې روان ومې لیدو نو زما هرگز دا تصور نو چې ما به لکه او پیژني ما دا خو ما د خپل عقیدت او خپل محبت د وجې هغه گاډي ته اشاره ورکړه او مې گاډي مې ودرو هغه ډرایور زه نه پیژندم خو بهرحال نو هغه چې څنګه هغه گاډي ودرېدو دوران کې د خیال صاحب لاس رابار کړ ما ته وی په ټي وي کې دی مې را نږدې شه چې ښکل دی کوم وی ډېر د خوشحالۍ کوم چې په ټي وي کې دی وینم زما د جانان زوی زما د اشنا زوی نو دغه محبتونه دغه دعاګانې عرفان کمال ساز دې کوم یو زده کړی دی ابتدا کې هم ستار غږوجي موږ هم ستار او بیا ستار نه پس بیا پلان مې وی چې د ستار سره سندره ویل ډېر ګران کار دی نو ته د هارمونیم اول زده کې خو که ته په هارمونیم کې وخت یا مشکلات وي نو رباب ډېر ضروري شی دی چې ته زده کې نو بیا مې رباب یې زده کړ هسې مات ګوډ به سندره ورسره وایو نه ماشاءالله نن خو دا نن کل خو چې دی نو زما خیال دی چې ستا داسې فین خلک ورته وي که نه پرستار ورته وي که نه ځکه چې چېرته تاسو څوک وویني نو هغه خوشحال شي مینه درکړي محبت درکړي ښه ټلویزیون علاوه نن سبا خو د فلمونو دور هغه شان نه دی خو بیا هم څه ناڅه فلمونه جوړېږي فلم کې د سندره ویلي ده نه مې ده ویلي جي نه ده ویلي زما هغه انداز هم داسې دی چې تاسو خبره بیا مخکې بوزو خو دا زه یو ضروري خبره ګڼم چې په هغه وخت کې د استاد نه به چې چا تپوس وکړو فضل ربي استاد نه او تا د فلم دپاره سندرې ولې نه دي ویلې او تا غزلې ولې نه دي ویلې هغې ورته دا خبره وکړه چې زما په دور کې غزل هم او فلم هم خو زما باندې یو لیبل لګېدلی و د ټپې او د چاربیت او د بدلې چې فضل ربي استاد ټپه بدل او چاربیت ډېره ښه وایي نو که زه به د ټلویزیون ته هغې وی چې زمونږ په لاهور کې ریکارډینګ و یو ځل خیال صاحب وایي زوم نو موږ ریهرسل وکړو نو د دې سندرې به رایلټي راتله که نه چې ډیوریشن به یې ډېر و پخوا به راتله نو د زما ما ته یې غزل راکړه هلته او خیال صاحب ته یې بدله ورکړه نو د بدلې پیسې ډېرې وې او د غزل لږې وې ما ریهرسل وکړو د ریهرسل نه پس چې راغلم ما لمونځ کړو جومات کې نو خیال صاحب راپسې راغی ما ته چې لاله دی نه دي دغه شوی خو داسې کار به وکړو چې دا بدله به ته ووایې دا غزل به زه ووایم که نه نو ما ورته وایي چې ولې ما ته وایي چې ته دا غزل ښه صحیح وایې ریهرسل دې بیا وکړو خو دا بدله ډېره زیاته اوږده ده ټیک ده او تاسو دا بدله ډېره ښه وایئ نو ته به دا بدله ووایې وایي ما ورته وایي چې یو موقع د غزل راغلی دا هم رانه تالي وایي ما ته وایي چې بس دا زما دا غزل ډېر زیات خوښ دی لکه زما دا طرز هم خوښ دی نو هغه موقع هلته ضایع شوه نو اوس دې وخت کې هم لکه زه که چېرته ټلویزیون ته نور شخصي ټلویزیونونه ډېر دي داسې نورې چینلې دي ریډیو نه علاوه نو که زه هلته ځم هم نو که زه غزل وایم هم نو تاسو باندې ټاپه لګېدلې دا راته وایې پخوا به د هنرمندانو چې کوم دی یو استاذ به و هغه ته به یې شکره کېښوده باقاعده شاګردي به وکړه دا لې او سرونه دي که څه شي دي دا به یې ته زده کول اوس دغه څه شته یا ستا استاد شته زما استاد خو ما زه خو داسې یو اکیډمۍ نه راووتم چې بس دا ووایم چې لکه دا زه اوس کومه ټپه وایم چاربې ته وایم بدله وایم دا د استاد فضل ربي هغه ښودنه وه لومبۍ ابتدایي چې ما ته رباب هم خپل پلار وښو او ما ته یې ټپه وښوله ما ته یې د ټپې انداز راکړه چې ټپه به څنګه کوې چاربې ته به مطلب استاد خپل والد صاحب دی د دې نه علاوه زما بیا نظیر ګل استاد هم استاد دی چې په ریډیو پاکستان کې ورسره ماس خان استاد شو ماسټر علي حیدر صاحب شو او مسافر استاد ریډیو پاکستان ته چې کم هنرمند راغلی د ذوالفقار استاد تبله غږی خو زه خپل ځان لپاره استاد ګڼم لکه ځکه چې هغه زه په دې پوهېږم چې یاره سندره به د کم ځای نه شروع کېږي او په کم ځای به ختمېږي نو زما لپاره هر یو ډېر محترم دی او ډېر استاد عرفان دا راته وایي چې دا څنګه هنرمندان پخوا به تله ټنګ ټکور له په ودونو خادو کې اوس خو لږ غوندې بدلون راغلی دی اکثر په ودونو خادو کې چې کوم دی نو سټیج پروګرام وي نو څنګه تاسو ځئ داسې پروګرامونو ته د نورو سندرغاړو یا د پروګرامونو په دغه نسبت زه لږ کم ځم بس چې کوم ځای کې زما لکه ډېره مجبوري تللي یا زما ډېر نزدیکیت رشته داري یا داسې ډېره خوږه دوستي
نو هغه پروګرام لازم او بیا زه خاص کر هغه طرفونو ته ډیر زیات زور کوم چې کمی علاقې د موسیقي نه تګې پاتې شوي دي. نو زه ژوندۍ موسیقي بیا خامخا هغه طرف ته خپل خواهش هم ځم زم چې خلکو ته ژوندۍ موسیقي ورسي ځکه چې د دې دور د موسیقي چې دی لکه خلک نو ځان له همغه روایتي سازونه دي لکه رباب او دوکړه او باجا او یا ستار کنه نور د نوي زمانې د سازونه دي هم دغه سازونه دي جی بس جدت پکې راغلی نه یو کیبورډ پکې راغلی نور طبله ده رباب ته هارمونیم دی او دغه کلارنټ پکې داسې باقاعده دي چې سره ډله خو خپل سازونه لري کنه زما بس دغه ذوالفقار استاد ما سره طبله غږی او د تازه ګل زوی د عبدالمالک استاد نوسی دی کلی کې چې هغه مې د هارمونیم ملګری دی ماشاءالله زبیر نو هغه مې د هارمونیم ملګری دی ذوالفقار استاد سره په طبلې او رباب زه د خپل نو بس زموږ دغه درې کسان مونږ یو لکه پخوا کیسټې وي که نه جی اوس چې دی نو سیډیانې راووتې نو دغه سلسله کې لږ دې کتونکو ته ووایي چې تاسو څونه نغمې به تر اوسه پورې اخو اندازه نه لګي په یو سي ډي کې مثال خبره فلم راځي که نه نو ریکارډینګ به ستاسو څونه شوي چې خلک یې ګوري د ټلویزیون چینلونو نه علاوه دا به ووایم چې زه په دې ریکارډینګ په هغه د کیسټو دور کې خو مونږ نو خو د ماسټر علي حیدر صاحب الله ډېر عمر ورکړي ما ته عرفان کماله که په دې دور کې کیسټ وکړه نه په دې دور کې ستا به د ټولو نه زیاتې وي نو ته به د سټوډیو نه بار وتې نه ته په کورسۍ کې وده کېدې خو دا اوس د کیسټو دور نه دی نو اوس بیا د سی ډي هغه دور هم ختم شو ځکه چې کله یو اس بي راغلی د مارکیټ ته نو دې هر څه ختم کړي دي اوس یو البم یو غانا راځي د یوټیوب د پاڼې راځي بیا په ټي وي چینل باندې دنیا وری پاسه دا غر سره ډغره د څنګه والی ده مطلب دا چې دا کلام هم ستا خپل دی او جی دا څنګه لکه شاعري د ته څنګه په وراثت کې ملوي شي د بابا نه دی سر اخیستی دی او هغه کلام دومره ښه دی چې ما یو ځل په یو سینما باندې بوټ سیکو غر سره ډغره ده دا د فلم نوم شاید خان دوی ښه بالکل خوشحال شوم ځکه چې زما او ستاسو یو نسبت دی یو ملګرتیا ده نو خوشحال شوم چې دا عرفان دومره دې ته ورسېدو چې نن د هغه یو سندرې هغه د استۍ هغه ړومبی یا دویمه دغه چې ده بیت تیدنې په هغې باندې فلم جوړېږي شاعري کې شاعري د وخت لکه د سکول د دور نه ما شاعري کوله داسې نظمونه مې لیکل د خپل وطن دپاره نو هغه شاعري به بیا د کالج دور راغی نو په هغې کې موږ دا شاعري کولې ما اردو ډېره شاعري کړې ده جي ښه ماشاءالله د اردو ما ډېره شاعري کړې ده ته لیکې که نه هسې بس نه پراته دي را سره خو لیکلي مې دي یا کتاب خو نه چاپ کړی که نه کتاب نشم چاپ کولی او څه لیکي په شاعرۍ کې غزل لیکي څه لیکي نو زه ابتدایي ما د اردو شاعري کړې وه اردو کې به غزل او نظم به یو د اردو شعر که دې کتونکو ته ووایې درته یاد یې خپل یو صرف رایت بکم دی خبرو دوران کې زه صحیح ده او به خود بیا زه نه پس پښتو طرف ته غر سره ډغرې لا او جی نو زه یم چې وې نه یو دوه ډغرې ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي او زه په تندکونو کې استاد شم د دې شاته څه دي دې کې چې دا کم خوند دی او دا ما باندې یو حالات راغلی و زه په دې ریډیو کې داسې څه حالاتو سره ګیر شوی وم او په دغه دوران کې دا تا غر سره ډغره ده نو دا به ما په دې نه اورېده چې دا عرفان اواز دی او دا چې کوم دی یا د ده کلام دی ما به دا زه ویم او زما کلام زما خبره ده هر هغه شاعر غني خان وایي ښه شعر هغه دی چې ته وې او تا ته ناس اورېدونکي وایي چېرې دا خو بس ما وی خو دی ما نه مخکې شو که چېرې تا دا نه وی ویلې دا ما وی او دا ما لیکل الان کې زه شاعر نه یم ما به دا لیکلي وه او که تا نه وی ویلې نو زه فنکار نه خو ما به ویلي وه دا زما هغه جذبات نو زه یم چې دوه ډغرې ووخه چې د اورېدونکي واوري نو هسې یو خبره ده او هسې یو خبره ده نو مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ستا مخې له څوک درځي ستا مخې له څوک درځي او ستا مخې له څوک درځي او نن دې دا شعر تاسو ته ډالي اجي صاحب ستاسو چې کوم خدمات دي که نه ستاسو دا بیت چې په دې کې دی که نه نو دا زما د جذبو ترجماني کوي دا لږ تکرار که ووایه نو ستا مخې له څوک درځي
ستا مخې له څوک درځي او ستا مخې له څوک درځي ونو غر سره ډغره ده غر سره ډغره ده نو مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره تا سره زما مینا تا سره زما مینا او تا سره زما مینا ونو یار خ په نردا او یار خ په نردا نو مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا او مینا زورا ورا ما عرفان کمال ندا ما عرفان کمال ندا او ما عرفان کمال ندا ونو حسی مروردا حسی مروردا مینا زورا وردا مینا زورا وردا مینا زورا وردا او مینا زورا وردا ها عرفان نو تاوی چې ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره غر سره ډغره ده زما د غزل دوران کې تاسو انتهایی ما جذباتي شوی هم او روک شوی وي دې ځای بنیادي وجه دا وه چې موږ کله دا کتاب دا تیرې روازونه 14 کاله زه اوس غلیدم او په دې کې چې کوم دا تصویرونه دي دا تصویرونه خلکو لیدلي دي په دغه باندې په نېټ باندې شته د دې فنکارانو دا تصویرونه او په دې کې د دې فنکارانو دا هیسټري ده او په دې کتاب چې ما سره یو المیه وشوه چې هغه زما محنت چې کوم دی نو یو ډېر د اعلی پایې حالان کې زه ملګری مو ما چېرته د دې جذبو اظهار نه دی کړی خو نن تا دومره جذباتي کوم چې کوم چې زما دغه کوشش چې دی د دې د ناکامه کولو دپاره بیا زما د ریډیو نه د ویستو دپاره بیا زما خلاف چې کوم دی نو چې د هغې څومره وسرسېدو د هغه په قلم کې څومره زور و تر اسلام آباد پورې تر هیډ کوارټر پورې ما ته عباسي نارټس کونسل ایوارډ راکولو وایي دا مه ورکوئ دا یې ما نه پټ کړی دی ما ته کلچر والا ایوارډ راکولو هغې په نشترحال کې یو ډېر لوی پروګرام کړی خو الله او وخت ډېرې ښې فیصلې وکړي عزت هم راکو خدای شهرت هم راکو د ټولو لیکوالو د ټولو ادبي خلکو ته د ټولو د ریډیو خلکو ته د ټلویزیون خلکو ته د صحافیانو ته د جرنلسټانو ته د ټولو خلکو ته پته ده چې حقیقت څه او حقیقت څرګند شو نو ستا دا شعر چې وه دا تا چې په کوم وخت کې وي نو دغه وخت کې دغه غر زما مخې ته خو ما ورسره ډغره ما دغه وی چې عرفانه دا خو زه وایم چې ستا مخې له څوک درځي او غر سره ډغره ده حاجي صاحب تاسو دا خبره لږ مخکې په دې وجه بوزم چې لکه مینوالو تاسو چې د حاجي صاحب دا کې خدمات چې کوم دي دا تش دا یو کتاب نه دی لکه که په دې باندې څوک لکه خپل نوم کول غواړي نو هغه به ځکه بې ځایه چې دا یو سندرې پسې د یو ککوړي پسې د یو کس د تصویر پسې یا د هغه د ژوند د معلوماتو دپاره دی لکه په سونو میله سفر یې کړی دی شپې یې تېرې کړي دي ورځې یې تېرې کړي دي سخت یې لیدلي دي 4.5 تاسو خو لایبررین یې 14 نغمې وي ما 4.5 راوړي ریډیو لایبرري ته مې راوړي بالکل نو دا داسې نه دي چې دا تاسو له چا راوړي دي بس حاجي صاحب ګرځېدلی دی یو کور ته ښه که چا د فضل ربیع استاد باره کې یو خبره وه ده ته په ټلیفون چې ما سره هغه باره کې معلومات شته دې تللی دی اول ته ناست دی په پاڼې لیکل کړي دي نو دا لکه څوک چې د بل محنت باندې خپل نوم کوي دا هم ډېر بس هغه خو الله هر څه وکړل زه دا بهرحال دا وضاحت ما په دې زندګۍ کې په لومړي ځل تا سره وکړو راځو عرفان ستاسو فن پلو څه وایې نن اخري لازي دي یو دوه ټپې به بیا راته کې که زما نه هېر شو ما ته نه دی اورېدونکو ته به کې نن ګوره جي زه د تېر روازونه 21 کال روان دی 2 هفته کې 2 وارې د اتوار په ورځ سهار 9 بجې بیا د زیارت په شپه 10 بجې خلک ترې نه مړېږي بالکل حقیقت اوس یو سندره نن روز یو میاشت پس نیولې دغې وجه خلک ترې ماړه شي خلک ترې زر ماړه شي جي یو خو دغې شاعري د معیار نه ښه بل موسیقي د معیار نه ده او ډېرې بخښنې سره چې لکه دغه 2 څیزونه د معیار نه نو ته تصور امید هم مه ساته چې اواز به هم د معیاري ګڼي اوس دا راته وایي د دې اورېدونکو دا معیار چا خراب کو په خپله د دې معیار راوغورځېدو که د شاعر راوغورځولو که د سندرغاړي راوغورځولو دا چا خراب کو د دې ذمهوار به څوک د دې ذمهوار لکه دا کمرشل موسیقي چې کله راله په دې کې کمرشلیزم راغی په دې کې هغه صرف پیسې ګټل چې صرف راله نو هغې معیار راوغورځو ګوره جي ټي وي ریډیو فلم
زمونږ معیار ده سټینډرډ و د پښتو سندره به په فلم کې به وه خو هغه د فیملی سندره وه. ګورې جي ما ته یو کس وي الحمدلله زه ریډیو پاکستان پېښور خبره به وکړم چې نن خو ډېرې چینلې راوتي دي خو چې کله د ریډیو پاکستان پېښور پروګرام غږېږي او چې بهر ټلی والا یا وروډه دي چې تا ته څوک نارې وي نو زه ریډیو نه بندوم زما لور ناسته ده زما خور ناسته ده زما مور ناسته ده زما ښځه ناسته ده پلار او زوی ناستي موږ ریډیو نه بندو بلکې چې واپس راشو تپوس وکړو چې څه وي دې دوران کې او دا نورې چینلې موږ پټې پټې اورو ځکه چې هغې کې نه خبرې داسې دي او نه موږ د دې خبرو د معیار خیال ساتلی دی. عرفان کمال لږ ذاتي پوښتنه درنه کوم واده بچي څو دي؟ واده مې کړی دی چې شکر دی او 2 لوڼه مې دي او یو مې زوی دی. سبقونه وایي؟ نه لا واړه دي. نن سبا دې وخت څنګه تېرېږي چې ستاسو د مدن نورې ذریعې چې دي که به فن نه بیا سي چې دا فن نی نو رزق خو الله ورکوي خو د کرونا چې په دې ملک راغلی و نو هغې لکه فنکاران ډېر زیات وځپل ځکه چې د نورو خلکو دوکان هم کلو شو دفتر هم کلو شو نور کارونه هم کلو شو خو سندرغاړې او ساز غږونکي چې کوم دي تر اوسه پورې لا محرومه دي نو دغه خپلې خوارۍ مزدورۍ بس کوو راکوو د فن خدمت کوو د دې نه علاوه په ویټي خیبر باندې د کوربه په حیث باندې یو پروګرام کومه چاپیرچل او زه ګورم کله د ژوندۍ موسیقۍ دغه لړۍ کې پکې ګڼ شمېر لکه د 1.5 سلو نه زیات سندرغاړي یا ساز غږونکي ما په هغه پروګرام کې متعارف کړه چې هغې تر اوسه پورې په ټلویزیون نه راغلی خو دغه سخته ما لیدلې ده زه یم چې دې د دغې نه لکه مستفید که موقع وله ورکړه. عرفان کمال ډېره مننه یو خو دا چې ستاسو د بابا په هکله چې کومې خبرې اترې نن تاسو د کتونکو د ملګرو اورېدونکو سره وکړې نو د ډېرو اړخونو نه خلک خبر شو د هغې مرکې موږ سره په ریډیو کې شته د هغه نغمې موږ سره ډېرې دي او د هغه انشاءالله ورسره به دغه هم کوو بیا تاسو په خپل فن او په خپل ژوند باندې ډېرې خبرې وکړي. زه یو جهان مننه کوم چې تاسو راغلی زموږ د کلي ډک د سود ته او د ډېرې مودې نه زما دا خواهش و او درته به مې وی چې عرفان راشه بحیثیت کشر چې ما سره لږ کښېنې نو هغه سودنه خو نه کېږي ځکه هغه خو به ټوله ورځ ما سره تېریالی به کېږي نو په اخره کې زه یو غوښتنه به دا وکړم چې داسې یو 2 اکثر دا پروګرامونه مسافر ګوري داسې یو 2-3 ټپې وکړه او داسې په دردناک او په غمجن انداز کې وکړه چې دا کم خلک مسافر دی دې وخت کې په دې ډیرو کې ناست یو زما ساده پروګرام ګوري ساده پروګرام ګوري که نه نو چې د هغې لږ مطمئن شي نو بس شکریا به دې ما دا کوم مننه خو درته ما ووایي خو بس زه یم چې د اختتام به په یو څو ټپو وکړو. دا ملګرو ته دا هم ووایو چې زموږ دا نننۍ مرکه ډېره بې تکلفه وه لکه د دې دپاره نه زموږ څه تیاري وه نه سکرپټ بالکل بس کیمرې ته کېناستو بس خبرې اترې هم کولې او موږ ته دا پته نه و چې دا به ریکارډ کېږي خو د ملګري پکې راته ریکارډینګ هم ته بولي خوند یې وکړه د ناستي د دلته د خلکو مینه دا یو زما زوی دی اسامه بل مې وراره دی نو بیا حاجي صاحب زموږ دپاره ډېر زیات ملګرو محترم دی موږ د دې نه لکه که موږ د ریډیو نه خبرې زده کړې دي خو بیا موږ د حاجي صاحب نه خبرې زده کړې دي. زه بس یو خبره ما ته ډېره در یاد شوه حکیم الله زموږ یو ملګری دی په دې بلور پلازه کې بیسمنټ کې د هغه د دې ایډیټینګ دکان دی نو زموږ د هغه ورولي ده نو که چا سره داسې کیسټې وي د VCR د واده کیسټې وي د کور او ډېر پښتون سړی دی نو هغه نن سبا کمپیوټر ته CD تاړول یا که چا سره د اډیو کیسټې وي نو هغه هم چې کوم دی نو هغه ولا اړوي او هغه چې کوم دی نو بیا په USB او په بلاګي کې ترې راوړی شي که نه نو دغه د حکیم الله ډېر لوی خدمات دي. نو زه یو ټپه وکړه یو خوږو کتونکو د لالونو چینل او ډېر خوږو مینوالو حقیقت کې د حاجي صاحب دغه خدمات چې کوم دي د لالونو دپاره لالونو پسې دی د وخت سر نه ګرځي دغه ځواني پکې چې کوم دي پیرې ته ورسوله خو دغه لالونه دی را پیدا کوي که په هر شکل کې او که په هر ځای کې نو تاسو د ټول دا ما تاسو ته خواست او ریکویسټ مې دی درته او ډېر په مینه په محبت باندې چې تاسو به لالونه چینل ضرور سبسکرایب کوئ د سبسکرایب نه علاوه تاسو که خپل یو کمنټ په دې کې لیکئ چې یاره بهتري سره راوستل دي څوک راوستل دي څه کول دي نو دغه ته به موږ ډېر خوشحالېږو بیا دغه لینک خپلو فیسبوک پاڼو کې یا ستاسو څونه چې د پیجونه دي مسنجر دي واتساپ دي نو په دې کې دا لینک شیر کوئ ملګرو ته نو دې خلکو ته به زموږ دغه څېړنه زموږ دغه محنت یا حاجي صاحب دغه کارونه چې دا به ورسي او ډېر خلک
تږي ناستي. نو دغه یو شعر دی چې وي دلته د غربت په وجه مونږ غریبان ګڼي، بس په دې خبره دا غټان خلک مې بدي شي، ښکلو د مسکین سره ښکلا کې سخاوت کوي، دلته د ښایست د ښار شومان خلک مې بدي شي. نو دا شومتوب خو بالکل مه کوئ چې تاسو دا ویډیو ګورئ او چینل نه سبسکرایب کوئ. نو دغه او بل تاسو به دې وخت کې کتی شئ چې دا تیر هیر اوازونه یو کتاب دی. ملګرو چې کم سندرغاړي د سندرې سره شوق لرل غواړي، د سندرغاړو نه ځان خبرول غواړي، د هغې دپاره دا کتاب ضروري دی. یا هغه ملګري مشران زمونږ چې کوم دي هر که په ملک کې دي که د ملک نه بهر دي او هغې د سندرغاړو هغه ژوند باره کې معلومات کول غواړي، نو دا د هغې دپاره یو ډېر بهترین کتاب دی چې په دې کې د هر سندرغاړي پوره هسټري ده، پوره تاریخ دی چې یاره ستا یو سندرغاړی په یو وخت کې آیډیل تیر شوی دی، لکه عبدالله جان خدای بخلې د چا آیډیل تیر شوی او صرف سندرې اورېدلې نو معلومات به ورته په دې کې میلاویږي. داسې د ګڼو شمېر سندرغاړو معلومات به په دې کې او هغه هم سره د تصویرونو او باقاعده د پروف. نو تاسو دا کتاب هم کتی شئ او دا تاسو ترلاسه کولی شئ. دا بالکل یونیورسيټي بو کې جلسې عام کتابګرونه یا ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. دغه نمبر شته، ما سره په شخصي توګه کولی شئ. دا کتاب به تاسو ته میلاویږي او په تلو تلو کې اخره کې د مسافرو ملګرو دپاره د حاجي صاحب په غوښتنه باندې یو څو دردناکې ټپې یا چې تسلي پې د زړه کېږي قربان هغه زلمینو مسافرو خوړلی دینه یا زما د لري وطن یارا قربان چرته په خیال کې دې رازم که هیر دې کړم یا زما دننه د زړه سرې قربان د واورې غرې او درختې نشم مینا یا د آخرت نه خدای خبر دی قربان په دې دنیا نو در پسې ډېر وکړېدما مینا کول ندی آسان زړګیا صبر شم غواړه جانان زړګیا